السلام علیکم مشران. وعلیکم السلام. دا موټرسایکل ستا دی؟ او جی د غلا خو نه دی. موټرسایکل خو مې واغوستو او د پیریانو منیټر په څه نه پوهېږم. دا خو په ګاډی دی او ما دې 50 روپۍ واغوستو. څه شی کومه دا موټرسایکل جوړه کومه. موټرسایکل دی او نن دنیا کومه مزبري ده. السلام علیکم مشران. وعلیکم السلام. دا موټرسایکل ستا دی؟ او جی د غلا خو نه دی. نه دا غره ښکاري. څه کېږه ما ته خو ډېر غټ ګیس وکړو. دا ما باندې الزامونه کوي زه مصر سړی یم. دا غلا دی. مشره ډېرې خبرې پرېږده خو ریټ یې راته وایه چې ریټ یې څه دی. په 50 شپېته دی او شپېته راکړه. 50 روپۍ ستا ججي شوې. ډېرې خبرې مه کوه خو په 50 مې شو دا واله بیانان 500 روپۍ پکې واله او 45,000 روپۍ چې دی ماښام راشه هلته به زه درکوم. موټرسایکل دی مبارک شه. مشره موټرسایکل خو مې واغوستو خو کار خو پکې نشته. هغې کار شته او په موټرسایکل کې نشته. مشره په ما کې څه کار دی؟ دا کار دی تا وویل دا موټرسایکل د غلا دی. زه د غره ښکالم. مشره خفه نه شئ. مشره زه ټیک ته لاړم که نه. لکه موټرسایکل دی مبارک شه واخیستو او که نه څو دې واخیستو؟ مې دې دګمار نه دغه وس واغوستو په 50,000 لاړم دنه. موټرسایکل خو مې واغوستو او د پیریانو منیټر په څه نه پوهېږم. دا خو د 1.5 لک روپو ګاډی دی او ما دې 50,000 روپۍ واغوستو. څه شی کومه دا موټرسایکل جوړه کومه. موټرسایکل په 1.5 لک روپۍ باندې خرڅ کړم نو پیریانو منیټر کې مې ماښام بیا ټول 45,000 روپۍ به چې هغه له ورکړم ورځمه دا موټرسایکل خرڅومه. راځه وابخلم دنه. ډېرو څنګه مې اشاره وکړه؟ ورته موټرسایکل خو درته نه دی معلوم دی رول نه مې اخلم. دی که نه زه خو موټرسایکل خرڅوم روان وم میلې ته. ریټ یې وایه ریټو. اوس مې په 1.5 لک روپۍ باندې واغوستو نو 1.5 لک روپۍ راله راکړه چې زه درله درکړم. 1.5 لک روپۍ څه دي چې رول مې په خوشحالېږي وابخلمونه. دې کور کې دی موټرسایکل راته وکړو چې ځو. راځه چې ورشو. او دغه مې کور دی او پیسې راخلم او راځم. زر راځه خو په 1.5 لک روپو کې 1 روپۍ هم کمه نه. دی والا په 100 درکو. په 1.5 لک. ما د مخې په 50,000 روپۍ واخیستې. اشارې مه کوه دا دروغ وایي. ما د مخې په 50,000 روپۍ واخیستو ما ته اشارې کوي. ته اوس به هم د 50,000 روپو موټرسایکل په 1.5 لک روپۍ خرڅې لاړو دنه. دې پوه کړه په 1.5 لک روپۍ مې وله ګاډی ورکړو 100,000 روپۍ ور مې په تاله لرې کړې وې. اوس یې راکړه که نه. کار دې راله وړاندې کړو ته ودرېږه.